څو به داسې خوار یو تر څو به په نامه د مهاجر یو نور ځو افغانستان ته تر څو به موږ د کلي مسافر یو د ژوند به په خوند پوسې راځئ وخپل وطن افغانستان ته په جګو سترګو راسې پرانستې مې د غېږه هر افغان ته یار اخلي رخصتونه تر سترګو مې مړې مړې اوښکې بهیږي زه خوار ورته ولاړ یم د کلي مې د یار کډه بارېږي پر ډېرو بد لګېږي د ډېرو به وي خوښ دا ستا شعرونه محمد ولي افغان رنگ رنگ لیکا کوا باندې خوندونه موږ درومو خپل وطن ته روان دي کاروانونه پر کوشک ځو خپل افغانستان ته تور مو خدای ته مبارک او خاص فرمایش د صادق جان حمید باچا خورټاباد والا شخصا فرمایش دی اشرف سنگری او خاص فرمایش د صادق جان حمید باچا خورټاباد والا شخصا فرمایش دی او فرمایش د الله نظر پښتون چې د پښتونخوا پارټي تر کولې راغی فرمایش دی اشرف سنگری نسیم افغان خاص فرمایش دی مشران می خاینان دی پر موږ باندې چې ور د ټول مځکه دا نن چې خوار وزار یو را پیشه د خان او د ملکه را درومي خپل وطن ته دوران وطن په تاسو آبادیږي متل دی د پخوا چشمانې په بڼو کله درنیږي راځئ نور بسم الله کوي کوو د جهالت له کوره کاډه کوو به محترمه د ګران افغانستان خدمت په ګاډه چې څونه مې وس کېږي و چاته زه تکلیف نه جوړومه همیش پر بدو شکړم څوک د ځان مخالف نه جوړومه زه خپلو یم خرڅ کړی نو څنګه زه ګیله وکړم له بلا هر چاته شمال میږي پیښیږي تاوانونه اوس د خپله او فرمایش د منظور قشلاق والا اسد ارمانی خاص فرمایش دی واوره اسد لا دغه دی فرمایش دی کړه تجربه د معلومات د ارسړي کردار دی یو ځای دوه خوښ نه دی آشنایه د کم اصلو خلکو شار دی راغلی پر ځواني د ملګرو په نخرو ځي راځي شټیلونه د ایرو کړي پر سره په چسټر پوځي راځي زما خوښ په ملګري دی منه مې د زړګي را باندې ګران دی دی سر د امزولانو مس مس بشر شوکي را باندې ګران دی
راپورته په ټیک ټاک کې امیر سپینا خبره کړې نامدې یو زنه یم ملګرو توپان ترین منالی هر سړی دی و ماته قدر مند دی الله نظر پښتون شایسته ځوان دی صفت کوم خلقو الله نظر پښتون ډېر ښه انسان دی